څنګه کولی شئ تاسو چې خپل عکسونه خپل انځورونه چې دي هغه ډېر زیات ښایسته کړئ. مطلب یو داسې ایډیټینګ والا اپلیکیشن دی چې په هغې کې تاسو خپل کوم عکسونه چې دي هغه ډېر زیات ښکلي او ډېر زیات خوندور جوړولی شئ. په دغه کې تاسو ته مختلفې فلټرې چې دي هغه میلاویږي، مختلف افیکټس پې تاسو لګولی شئ، نور پکې ډېر زیات ایډجسټمنټ، ډېر زیات تبدیلیانې تاسو کولی شئ، بیک ګراوند پکې بدلولی شئ او دنیا شی فیچرز دي پکې، داسې فیچرز به پکې تاسو تر ننه یو اپلیکیشن کې هم نه وي لیدلي. نو قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. دې نه مخکې وړوکی چینل دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا ورسره سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ د ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو دا چې کوم اپلیکیشن دی دا به سمپل تاسو د ډسکرپشن نه یا د کمنټسونه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، درې اپشنان دي: کیمرا، کالج او فوټو. اولنی له راشي تاسو مثال په طور تاسو یو انځور اخیستلی دی، ټیک ده، هغه تاسو اوس ایډیټ کول غواړئ، هغې کې تاسو ایډیټینګ کول غواړئ، تاسو ښایسته جوړول غواړئ، نو هغه به خپل له موبایل ګیلري نه تاسو څه کوئ سلیکټ کوئ. مثال په طور دا ما تصویر چې کوم دی سلیکټ کو. ورپسې اولنی اپشن چې دی هغه دی کراپ، که تاسو ریسایز کول غواړئ نو سمپل کراپ یې هم کوئ. دویم کوم اپشن چې دی هغه دی فلټرې، ټیک ده. اوس په دې کې چې تاسو کمې فلټرې وګورئ نو دغه فلټرې به تر اوسه پورې تاسو په یو اپلیکیشن کې هم نه وي موندلي. دغه شانتې ګلیچ کوم افیکټ چې دی دا زیاتر د ویډیو دپاره استعمالیږي، ټیک ده. نو چې ویډیو پې جوړوئ نو بیا پکې دا تاسو استعمالولی شئ، ډېر مزدار افیکټس وي، خو د ویډیو نه علاوه په عکس کې دا لګول ښه مزه نه کوي، ټیک ده. دغه شانتې که تاسو راشئ ایډجسټمنټ لرئ، برایټنس چې دی هغه تاسو څنګه ایډجسټ کولی شئ، لکه څنګه چې آیفون کې وي کنټراسټ، سیچوریشن، دا هر څه چې دی هغه ایډجسټ کول تاسو دلته له دې ځای نه مکمل ایډجسټ کولی شئ ډېر په اسانه طریقې سره. دا وګورئ شیډو هر څه چې دی هغه پکې تاسو ته دلته میلاویږي. دا یو شو. ورپسې که تاسو راشئ دلته کې فردر تاسو وګورئ نو افیکټس دي، مختلف افیکټس دي په دې کې، ټیک ده. دا وګورئ دلته کې بیک ګراوند شو یا موشن شو، هر څه چې دي دا ټول تاسو ته بالکل آیفون پرنګي ایډیټینګ به تاسو لکئ، لکه څنګه چې تاسو وګورئ په آیفون کې چې ایډیټینګ کېږي، ټیک ده. دغه ایډیټینګ چې دی دا ټول تاسو دلته کولی شئ خپل په موبایل کې په دغه اپلیکیشن کې دننه. ورپسې که تاسو راشئ او تاسو فردر دې کې وګورئ نو افیکټس، ورپسې بیوټیفای یو آپشن تاسو له راکړی دی، مطلب که تاسو نور هم ښایسته کول غواړئ نو هغه تاسو د دې ځای نه بیوټیفای آپشن له راشئ. په دې کې تاسو څه کولی شئ، کوم د سترګو سایز چې دی هغه غټولی وړوکی کولی شئ، فور هیډ مطلب هر څه چې دی مکمل سایز چې دي هغه تاسو دې ځای نه څه کولی شئ سیټ کولی شئ. غټولی یا وړوکی کولی غواړئ نو هغه ټول چینجز پکې تاسو ته دې ځای نه کولی شئ. ورپسې خبره ده د ابجیکټس، ټیک ده. اوس دې کې دلته کې یو څیز وي ستاسو نه وي خوښ، ټیک ده، هغه ته تاسو لرې کول غواړئ، ریمو یو آپشن تاسو له راکړی دی نو هغه ته تاسو ریموف کولی هم شئ، چې کوم شي پکې تاسو ریموف کول غواړئ. بل اوس د دې سایز د مختلف کم شاته چې تاسو ته به ښکاري چې کوم یو ستاسو خوښ وي، بیک ګراوند شانتې بارډر چې کوم تاسو لګول غواړئ نو تاسو د دې ځای نه سلیکټ کولی شئ. بیا د ټیکسټ مطلب که تاسو پې څه لیکل غواړئ، ټیک ده، نو هغه پې تاسو څه کولی شئ، هغه لیکنې پې هم تاسو د دې ځای نه کولی شئ. دغه شانتې که سټیکر یې پې لګول غواړئ یا یې بلر کول غواړئ دا وګورئ تاسو ته دې ځای نه تاسو ته هر څه ښکاري. بلرینګ آپشن یې هم تاسو له دلته کې درکړی دی، ټیک ده. ډبل ایکسپلورر پې کول غواړئ نو هغه پې هم د دې ځای نه کولی شئ، مطلب بل عکس چې دی هغه ورسره هم ایډ کولی شئ، ټیک ده. سمپل له دې ځای نه راولئ، دا وګورئ تاسو صحیح ده. سمپل ریسایز به که معمولي شانتې نو هغه پکې هم تاسو دلته لګولی شئ. نو ډېر زیات افیکټس دي پکې او ډېر یو ښکلی ایپ دی. امید لرم چې خوښ شوی به مې، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای